سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې یو څو مهم لغتونه زده کړو سره د معناګانو. اول موږ سره د لغت ستړی. ستړي ته وایي مویده. او موږ وایي ناوخته. موږ سره بل لغت ده ناوخته. ناوخته ته وایو شپید. او بل موږ وایو وخته یعنې ژر. دا وایي دې ته په الماني ژبه وایي فروی. او بل لغت موږ سره ده نوی ته وایي نوی. او بل موږ سره د همدغه لغت ضد ده یعنې زور ته وایو آلت. او بل موږ سره ده په زړه پورې یعنې ډېر ښایسته، مطلب ډېر مزېدار. دا دې ته په الماني ژبه وایو انترسانت. دوستان دلته د آر هم غ اواز وکړي او هم ار اواز وکړي چې څنګه تاسو استفاده کوئ. انترسانت. نو کولی شئ دغسې لغتونه او ما سره زده کړئ.